نن به ان شاء الله تعالی یو دریم قسمه دروغ چې دا هم دروغ دي خو خلک ورته دروغ نه وایي او اکثر مسلمانان په دې کې مبتلا دي او اکثر مسلمانان د دې دروغو شکار دي. دا دروغ دا د خوب بیانولو سره تعلق ساتي. یو سړی دروغجن خوب بیانوي، خوب یې لیدلی نه دی، د ځان نه جوړوي او خلکو ته یې بیانوي چې دا خوب ما لیدلی دی. دا هم یو قسم دروغ دی. امام غزالی رحمه الله هغې دا لیکلي دي، وی کله ناکله بعض اوقات داسې کېږي چې د خوب بیانونکی هغه د خوب په بیانولو کې دروغ وایي، حالانکې دا ډېره سنګینه ګناه ده، ډېره عظیمه ګناه ده. او زمونږ او ستاسو رسول محمد صلی الله علیه وسلم هغې مونږ او تاسو ته د دې دروغو د بیانولو په باره کې ډېر وعیدات بیان کړي دي چې داسې دروغ مه بیانوه، داسې خوبونه مه بیانوه چې هغه دروغجن وي. د هغې تفصیل به انشاء الله تعالی ذکر کو. یو وعید خو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بیان کړی دی چې کم یو سړی په خوب کې دروغ وایي دا د ټولو نه عظیم دروغجن دی. امام بخاری رحمه الله حدیث د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما نقل کړی دی. هغه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو ان من افر الفرا، بېشکه په دروغو کې د ټولو نه عظیم دروغ دا دی چې یو سړی خوب بیانوي یري عینه ما لم ترى، چې هغه دروغ بیانوي سترګو دپاره دروغ بیانوي هغه دروغ چې سترګو لیدلی نه وي. حاصل معنی د دې لفظ دا ده، سترګو ته د هغه شي نسبت کوي چې هغه سترګو لیدلی نه وي، دروغ خوبونه بیانوي چې هغه خوب یې لیدلی نه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا ډېر عظیم دروغ دی. په دې دروغو کې زمونږ او ستاسو په دې زمانه کې دا بعضې مولیان پیرپرسته مولیان هم په دې کې مبتلا دي، منبرونو باندې ناست دي، خوبونه بیانوي، پلانکې خوب مې ولیدو، پلانکې خوب مې ولیدو، خپل مشر مې ولیدو، خپل امام او خپل آقا هغه مې ولیدو چې دا یې ویل پیغمبر خواته ولاړو، پلانکې خواته ولاړو. دا ټول دروغ دي. بعضې خلک د سیاست دپاره دروغ وایي، بعضې خلک هغه د خپل آقا او د خپل مشر او د خپل امام د هغې د مرتبې د چتولو دپاره دروغجن خوبونه بیانوي. وعید یې څومره غټ دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په دروغو کې د ټولو نه عظیم دروغ هم دا دی چې سړی دروغجن خوبونه بیانوي. دویم محترمو نبی صلی الله علیه وسلم د دې خبرې تذکره هم کړې ده چې کم یو سړی دروغجن خوبونه بیانوي، خوب یې لیدلی نه دی او بیانوي چې دا خوب ما لیدلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا سړی د دایمي عذاب مستحق دی، دایمي عذاب د همیشه عذاب مستحق دی، سزا یې هم دغه ده. ها بیا د الله رب العالمین مشیت او ارادې ته دا سړی موقوف دی، د الله خوښه ده. که الله یې بیا بخي او جنت ته داخلوي هغه بیله ده، خو سزا یې هم دغه ده چې دا د همیشه عذاب مستحق دی، د دایمي عذاب مستحق دی. امام بخاری رحمه الله صحیح بخاری کې د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت نقل کړی دی. هغه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی من تحلم بحلم، چا چې بیان کو یو داسې خوب لم یره چې دا خوب یې لیدلی نه دی، خوب یې لیدلی نه دی او بیانوي دروغجن خوبونه بیانوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کلف ان یعقد بین شعیرتین، قیامت په ورځ باندې به دا سړی مکلف کړی شي، الله رب العالمین به دې ته ووایي چې یو دوه دانې د غنمو یا د وربشي دا راواخله او دې له غوټه ورکړه. د وربشو یا د غنمو دانې له غوټه ورکول دا ډېر ګران کار دی، هغې له څوک غوټه نشي ورکولی. او په دې کې دې خبرې ته اشاره ده چې عذاب همیشه دپاره دی. او بیا رسول الله فرمایي ولن یفعل، دا سړی به هیڅ چرې دا کار ونه کړي، دا کار نشي کولی، د دوو دانو له غوټه نشي ورکولی، چې غوټه نشي ورکولی تر څو پورې چې غوټه نه وي ورکړي هغه ټیمه پورې به دا په عذاب کې مبتلا وي. نو په دې کې اشاره ده دایمي عذاب. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د داسې خلکو دپاره دایمي عذاب بیان کړی دی او غټ عذاب یې د هغې دپاره ذکر کړی او بیان کړی دی. نو دا د دایمي عذاب مستحق خلک دی. علامه ابن ابي جمره رحمه الله هغې دا لیکلي دي، هغې یو سړی دی او هغې له ته دوه دانې ورکه، د غنمو دانې ورکه یا د وربشو دانې ورکه یا د بل یو شي دانه ورکه چې دې له غوټه ورکه. او دا سړی چرته هم هغې له غوټه نشي ورکولی.
غوټه به وله ورنه کي نو چې غوټه نشي ورکولی وي تر هغه وخته پورې به دا د عذاب مستحقي او دی ته به ابدي عذاب میلاویږي. خو بیا نور سلف علما هغې د علامه ابن ابي جمره رحمه الله د دې قول تشریح کړې ده. هغې دا ویلي دي چې یو سړی دی او هغه دروغجن خوبونه بیانوي د هغې عذاب هم دغه دی، دغه عذاب مستحق دی، او که الله رب العالمین وغواړي نو معافي او بخشش ورته کولی شي، لکه څنګه چې د نورو ګناهونو په باره کې د الله رب العالمین مشیت دی او د الله اراده ده، که الله وغواړي سړی معاف کولی هم شي. نو دغه شان د دې سړي سزا هم دا ده، خو که الله رب العالمین وغواړي نو معاف به یې کړي.